له جنسي اړیکو وروسته د میرمنو غوښتنې څه وي؟ جنسي اړیکې هغه څه دي چې هر انسان ورسره نشي لیدونکي اړیکې لري او په دې مسایلو پوهېدل د ژوند د اړینو کارونو څخه دي. موږ ښه وبلله چې د خلکو د پوهاوي لپاره دا ډول لیکنې نشر کړو ترڅو په دې برخه کې په هغه څه پوه شو چې له امله یې ستونزې راولاړېږي. په اروپا کې د یوې څېړنې په ترڅ کې له څو ډلو میرمنو څخه پوښتنه وشوه چې د جنسي اړیکو وروسته کوم کارونه خوښوي. په دې څېړنه کې بېلابېلو میرمنو خپل نظرونه ورکړي چې له یو بل سره توپیر لري، خو زیات ځوابونه په لاندې برخو کې ورکړل شوي وو. لومړی، په غېږ کې نیول. تقریبا ټولې ښځې دا غواړي چې وروسته له جنسي اړیکو څخه د خپل خاوند لخوا په غېږ کې ونیول شي. په غېږه کې نیول، لاس اچول او لوبې کول ښځو ته ډېر ښه احساس ورکوي، مګر که ډېر ستړي یاست او د دې کارونو د کولو توان نه لرئ نو صرف د خپلې میرمنې لاسونه تاو کړئ او څو خبرې په مینه ورته وکړئ او بیا وده شئ. دوهم، یو شمېر میرمنې داسې هم دي چې د جنسي اړیکو وروسته هیڅ ډول جسمي او عاطفي احساس نه لري. دغه میرمنې وایي چې دومره تحریک شوي چې له هغه وروسته هر ډول تحریک ته لیوالتیا او آمادګي نه لري. دوی غواړي چې د جنسي اړیکو وروسته یوازې پرېښودل شي، نو لازمه ده د هغوی دغه غوښتنه درک کړئ. له دا ډول ښځو سره د جنسي اړیکو وروسته وپوښتئ حالت مو څنګه دی، کومه ستونزه خو به نه وي، کوم څه ته خو به اړتیا نه لرئ، او له دې وروسته یې د نیم ساعت لپاره آرامه پرېږدئ ترڅو نورمال حالت ته راشي. دریم، ډېرې خبرې کول. ډېر خلک د جنسي اړیکو وروسته ډېر ستومانه شوي وي او د نورو کارونو د سرته رسولو توان نه لري، خو ځینې میرمنې غواړي چې د جنسي اړیکو وروسته ورسره خبرې وشي. میرمنو ته هغه خبرې په زړه پورې وي چې د جنسي اړیکو نیولو په وخت کې ترې شوي وي، او ښه به دا وي چې د مقابل لوري خبرو ته ډېر غوږ ونیول شي. ټول خلک له انزال وروسته دا خوښوي چې اوده شي، دا یوه طبیعي خبره ده، ولې مقابل لوري ته هم پاملرنه وکړئ چې ستاسو خواته پریوځي ترڅو د دې فکر ونه کړي چې تاسو یوازې د ځان په فکر کې یاست، نه د هغوی په فکر کې. څلورم، ځینې وخت دا هم امکان لري چې میرمنې د جنسي اړیکو وروسته د دوهم ځل لپاره د هغې لیوالتیا راپورته شي، نو هغې ته اجازه ورکړئ چې ستاسو سره ولوبیږي او ستاسو لیوالتیا هم راپورته کړي. مګر که چیرې د عمر زیاتوالی او یا نورو ستونزو له امله نشئ کولی د دوهم ځل لپاره جنسي اړیکه ونیسئ، نو لږ استراحت وکړئ او مقابل لوری په ډیر هنر سره پوه کړئ. درنو لیدونکو، د ارواپوهنې او علمي معلوماتو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ارواپوهنه او علمي معلوماتو چینل ستاسو په ژوند کې مثبت بدلون راولي.